دوستانو د نوي کال پیل سره سم د متحده عربي اماراتو ویزو خلاصولو په اړه پوښتنې خورا زیاتې شوي دي. که څه هم دې په اړه مخکې هم پوښتنې پوښتل کېدې، خو دا ځل یو څو چنده زیاتې شوي دي. نو په نننۍ ویډیو کې هم دې په اړه تاسو ته معلومات درکوم. دغه یې تر څنګ بعضې جعلي ویزې چې ځینې زموږ هېوادوال هغې د لاسه تاواني شوي دي، د دوی وخت ضایع شوی دی، هغې په اړه به هم معلومات درکوم. خو مخکې له دې نه چې دا ویډیو پیل کړو، ستاسو واړو څخه په درنه هیله کېږي چې احمد ټایمز دغه نوي فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. ولې چې تېره کومه فیسبوک پاڼه ده، هغې کې ځینې تخنیکي ستونزې دي، کوم چې معلومات پکې خپاره شي نو زیاتو کسانو ته نه رسېږي. نو همدې له امله ستاسو واړو څخه په درنه هیله کېږي چې دغه پاڼه در سره فالو کړئ او نورو ملګرو ته یې هم ورسوئ، تر څو کوم معلومات چې د دې له لورې خپرېږي تاسو ترې برخمن شئ. ښه، اول به راشو د جعلي ویزو په اړه به معلومات درکوم. شاید د ویډیو لږ څه نه څه زیاته شي، خو چې معلومات ضروري دي نو څه وکړو. په هر صورت ګورئ دوستانو، دغه ویزه تاسو وګورئ. ما ته یو هېوادواله رالیږلې، دې ته ورته ویزې نورو کسانو هم رالیږلي. ما ته وایي چې دا یو کس راته ایستلې ده، راته وایي چې ټیکټ هم موږ درته کوو، کله چې دوبۍ هوایي میدان څخه بهر شي نو موږ ته پیسې راکړي. ما چې کومه ورته ویل چې دا خو جعلي ده، خو هغه کس ډېر مطمئن وویل چې څوک چې راته د ویزه راکوي هغه راته د ټیکټ پیسې خرڅه په خپل ځان مني. نو دا څنګه جعلي کېدای شي؟ ما ورته چې په هر صورت بل زه یم چې که دا ویزه 100% کې جعلي ده. ګورئ دوستانو چې داسې پیښې سره تاسو مخامخ نه شئ. نو کوم څوک چې تاسو ته د ویزې ایستلو وعدې درکوي، درته وایي چې موږ ویزه درته وباسو، هغه ډېر په اسانۍ سره آنلاین چیک کېږي. ګورئ دې کس ته د اماراتو لوکیشن هم لیږلی و، د ټراول ایجنسۍ لایسنس هم لیږلی و، حال دا چې هغه ټول جعلي و. ما چې لایسنس چیک کړو، ما ورته ویل چې دا خو جعلي دی. او لوکیشن خو اوس زه به بهر لاړ شم، یو لوکیشن به درته ولیږم، نو د دې څه معلومات کېږي. د هغې تر څنګ یې ګیټ پاس ورته ویلو چې دغه ګیټ پاس موږ درته اخیستی دی، چون چې د متحده عربي اماراتو ویزو لپاره د ګیټ پاس هېڅ ضرورت نشته. دا بالکل شته نه. نو نه پوهېږم چې د کسانو کومه نه پکې را پیدا کړی دی. نو تاسو هم ګورئ ډېر دقیق اوسئ. کوم څوک چې داسې وعدې درکوي ویزه درته وباسي، هغه په آنلاین ډول ډېر په اسانۍ سره چیک کولی شئ. نو دغه ویب سایټ چې تاسو ګورئ نو دې له لارې خپله چیک کولی شئ. هغه ویزه چیک کوئ، کله سیسټم کې چې فعاله وه، ورته وایي چې ټیکټ هم مونږ کوو، خرڅه به مونږ کوو، بس خلاص یې ته ترې نه بیا بالکل راتللی شي، هغه څه مسله نه کېږي. سمه ده. اوس به راشو د ویزو خلاصولو په اړه به معلومات درکوم. ګورئ دوستانو، تر ننه پورې د متحده عربي اماراتو نارمل ویزې که هغه کړي دي او ویزټ ویزې دي، په هېڅ صورت سره نه کېږي. دا چې بعضې ویزې بعضې کسان کوي نو هغه فیملي ویزې دي چې هغه هم ډېر په مشکلاتو سره کېږي، داسې په اسانۍ سره نه کېږي. یا به یې خپل زوی ته ایستلي، یا به یې خپل ورور ته ایستلي، چون چې عمرونه د چا کم یې ښه وو کسانو ته، نو هغه هم 50% چانس دی بعضو ته وشي، بعضو ته ونه شي. نو نوره په نارمل ډول د متحده عربي اماراتو ویزټ ویزې او یا کاري ویزې تر ننه پورې نه دي خلاصې شوي. که چېرته څه وو نو بیا ورسره خبرېږو. سمه ده. الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. مننه.